هغه بیا څنګه دی چې سات یې ورته کړي ته. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن 14م درس کنټرول پنل چې مې راخلاص کړي. په کنټرول پنل کې د اډمنسټریټیو ټول څخه وروسته موږ چې لرو د سپین کمپیوټر چالان کړی دی. دا خو یار چالان کړه سره چالان دی که هو چالان دی پاسورډ یې د چا زده و چالان دی ته را دې خواته که دلته کښېږده په وینډوز و کې چې کله فلاش میموري کارت ور واچوئ دغسې بلا درته راوړي. ښه وینئ ګرده اوټو پلی یعنې په اتومات ډول هغه تصویرونه او شیان یې درته راوړي. دا فولډرونه درته راخلاص کړم، فایلونه درته راخلاص کړم، پکچر درته راخلاص کړم، څه شی راخلاص کړم. صحیح شو. په دې ځای کې دوې کټګورۍ دي، یو ریمووبل ډرایو دی لکه فلش او دا شیان، او بل کمره سټوریج یا هارډ ډسک دا بل. او څخه بحث کوي د هر یو د راخسته دي تصویر وای چوز ا ډیفالت په عادي حالت سره دوی ټاکه د سره. صحیح شو. هلته وای امپورټ فوټوز ان ویډیوز تصویرونه او ویډیوګانې خپل راته راخلاصوه. بیا وایم ټیک نو اکشن چې فلاش مو راچو شي ته مو راچو هیڅ اکشن هم متر سره کوه. صحیح شو. بیا وای اوپن ټرو فولډر ټو ویو فایلز. ګوره یوازې فولډرونه ماته راخلاصوه تر څو زه فایلونه پکښې ووینم. اسک می ایوری ټایم هر وارې ما سره داسې چم کوله که دا پوښتنه سره څه کوه. صحیح شو. سر مالا په خلاص په دې کې نور. او که چیرې غواړئ چې مخله دې دا بند راله راځي دي نه بیا پر یوز او ټو پلی فور آل میډیا ان ډرایو دا غیر فعاله نور په دې کې څه دا فعاله که دا فعاله که. صحیح. د دې څخه راځو بیټ لاکر انکریپشن ته. بیټ لاکر انکریپشن د دې لپاره سپاره وای پروټیکټ یور پی سي یوزینګ بیټ لاکر ډرایو انکریپشن. تاسو پی سي یا پی سي چې پیژنئ پرسونال شخصي کمپیوټران دا شخصي کمپیوټران ویل کېږي. پی سي مې چې کې ډیټا یې وساتئ. ګورئ په دې ځای څه وایي د انکریپشن په واسطه سره وایي یور پی سي یوزینګ بیټ لاکر ډرایو انکریپشن د بیټ لاکر په واسطه سره. دا چې کله راخلاص کړئ زما په کمپیوټر نه بلکې ستاسو په کمپیوټر کې چې هر څو ډرایوونه ولرئ په دا ځای کې لکه د سی ډرایو چې راوړي دي داسې لیستواره درته راوړي. صحیح شو. زما په کمپیوټر کې به دې ختم نه راوړي چې زه هر سیم ته وش کوم راوش کوم هغه سره ډیلیټ کوم بل ته وصل سم لیست یې نه. صحیح شو. فلاش لري راکا فلاش دی دا فلاش راکه زه درته تطبیق کله چې موږ فلاش یا ډرایو ته کوډ راچوو بیا د بیټ لاکر د لارې وراچوو. صحیح شو. فلاش مې دا دی ورواچوئ دلته به ماته فلاش راپورته کړي که نه راپورته کوئ نه دی دا د سم دی. صحیح شو. رابسې ګورئ دلته موږ ډرایوونه راوړئ لکه اوس چې دا فلاش راواړوئ پر دغه کنجاک بکشنه کلیک وکړئ دلته به ټول رن بیټ لاکر خلاص کړه. دا بیټ لاکر پر دې چې کله کلیک وکړئ اوس موږ ته څه شی راوړي وایي ډو ناټ ریموو یور ډرایو جورینګ بیټ لاکر سټاپ. د بیټ لاکر د سټاپ په وخت کې د خپل فلاش مه ځنې کاږه ورڅخه لږ څه انتظار دلته غواړي. ته کوم یو د انګلیسي استاد دی ښه. دلته څه وایي وایي چوز هاو یو وانټ ټو انلاک دیس ډرایو. داسې انتخاب که ته څنګه غواړې چې د خپل ډرایو بیا وروسته راخلاص کړې. یو وایي یوز د پاسورډ د پاسورډ څخه استفاده وکړه. بل وایي سمارټ کارت. سمارټ کارت د کارتونه دي د کمپیوټر بعض په دا ځایو کې غارې لري هغه ته ولوېږي هغه په واسطه سره خلاصېږي. اخر ورځ کې موږ وایو په فلاش باندې کمپیوټر خلاصوو چې مطلق دې دا ور واچوئ بس اتومات دی خلاص. صحیح شو. هغه دغه هم دغسې حیثیت لري د ډرایو د سمارټ کارت. نو موږ اوس سمارټ کارت نه لرو موږ د پاسورډ څخه استفاده کوو. راځو پاسورډ انتخاب کړه انټر یور پاسورډ رینټر یور پاسورډ. په دا ځای کې چې هر ډول پاسورډ ورکړئ په دې ځای کې عیني پاسورډ ولیکئ. صحیح شو. راسه فرض کړه اوس دلته درته وایي وایي پاسورډ شوډ کنټاین اپر کیس ان لوور کیس لیټرز نمبرز سپیس ان سمبولز. پاسورډ باید غټ توري کوچني توري سمبولونه لیټرونه او سپیسونه ولري. صحیح شو. کوچنی پاسورډ دلته نه منل کېږي. فرض کړه زه خالي دا پاسورډ ورکړم راسم لاندې دغه شی پاسورډ درته ولیکم دی ماته څه وایي که انټر کړم وایي د پاسورډ پرووایډ ډز ناټ میټ مینیمم لینث ریکوایرمنټ. حداقل اندازه ته هغه چې غواړي هغه اندازه دې نه ده پوره کړې د پاسورډ. صحیح شو. مګر که زه راسم دلته په دې ځای کې پاسورډ یې څه غټ ورواچوم دا پاسورډ مې دا دې ورواچوي راسه په دې ځای کې مې هغه شی ورته ولیکم. صحیح شو. راسه نیکسټ یې کړه چې نیکسټ یې کوي دی اتومات دا دی قبول یې کوي. صحیح شو. دلته څه وایي وایي هاو ډو یو وانټ ټو بیک اپ یور ریکاوري کې. ته څنګه غواړې چې بیا وروسته د خپله ریکاوري کې لاسته راوړې. بیک اپ څه معنا؟ بیک اپ دا معنا چې د ورکې په حال کې بېرته هغه لاسته راوړې. صحیح شو. بیک اپ شاته بیرته په لاس راوړه. یو وایي if you forget your password or lose your smart card you can use your recovery key to access your drive. که چیرې ستاسو پاسورډ ورک سو هیر سو او یا هم د سمارټ کارت درڅخه ورک سو ته کولی شې ستا
پاسورډ ته لاسرسی پیدا کړي. یو وایي سیو ټو یور مایکروسافټ اکاونټ. مایکروسافټ اکاونټ موږ بیا وروسته وایو هغه اکاونټ چې هغه پر انټرنیټ په شتون کې کار کوي چې جوړ لیکي. نور دې ته ضرورت نشته چې خپل کمپیوټر د کابل ته ځې په مسافر ځې سره وې سکندر ته ځې سره وې فقط کمپیوټر دې دلې خدای دې وکړي چې ټکور کې التمات خلاص د بل چا په کمپیوټر په کروم کې خپل یوزر نیم او پاسورډ ورکړه. دا که د فیسبوک آی ډي افرین دا که ایمیل آی ډي د فیسبوک آی ډي دا شال او دغه رقم چې بولي ګوګل ډرایو هغه کې 15 جی بي سپیس موږ لرو. خو چې ته ولاړ شې هر چا ټلیفون چې دې راواخلې خپل ایمیل ورکړه خپل شیان دې خپله ډیټا دې خوندي دي. دا ډېر خوندي ځای دی. دا په انټرنیټ کې جوړېږي. انټرنیټ کې ده د هر ایمیل پر سر 15 جی بي ځای درکوي. زیات خلک د خپل اسناد کوچنیان عکسونه دغه شیان چې د ورکې مهم دي د مځکې اسناد دا شیان هلته ږدي هغه د ورکېدو نه دي. یوازې دغه یو پاسورډ ایمیل په یاد لره دا که یو څه بس د لاسه دې وایستله شماره په یاد لره په شماره بیا بیرته درکوي. شماره دې باید نه ورک. نو دلته دی وایي په هغه اکاونټ کې وساته وایي سیو ټو فایل یا په فایلو کې ځای په خپل کمپیوټر کې کښېږده یا پرنټ کړه دلته پرې ورکړه درته پروت دي. پس که پاسورډ مې ورکړی دي ولاړم هیر مې سو 2 خوا چې رالم او تا بعد میاشت بعد پاسورډ مې هیر دي کولی شې که پر ورکړه دې را پرنټ کړی وو هغه کلي ورکړه که دې په فایلو کې ثبت کړی وو راواخله که دې په بل اکاونټ کې ثبت کړی وو دغه سره واخله. زه په چش کې ثبتوم په فایلو کې ثبتوم. سیو ټو فایل یې که راځه چې انتخاب دې کړي چیرې په ډیسکټاپ باندې ثبتوم د چش په نامه دلته نوم ورکوم د ضیا 11 په نامه یې ثبتوم. اوس د چا سره نه پروا شي ضیا 11 چی شي دي سیسو راسه سیو یې کړه چې سیو دې کړي پر نیکسټ باندې کلیک وکړه. دلته وایي چوز هاو ماچ اف یور ډرایو ټو انکرپټ. انتخاب یې کړه څو اندازه ستا د ډرایو د انکرپټ کې سیسو لاندې ویلي دي وایي انکرپټ یوز ډیسک سپیس انلی فاسټر. ګوره فاسټر ان بیسټ فور نیو پی سي ان ډرایو وایي یوازې هغه اندازه د خپل ډرایو ګوره دا فلش مغه ډرایو دي سیسو یوازې هغه اندازه انکرپټ کړه چې هغه ډکه سوې ده. ګوره هغه نور خالی دغه پرېږدي دی بیا څه وایي وایي دا بیا تیز دی ژر انکرپټ کېږي. هلته چې اوس دا انکرپټ کړي د 0.0% پر رسېدل غواړي حساب هغه څه ځنډ غواړي. لاندې وایي انکرپټ انټایر ډرایو ټوله ډرایو چې که انکرپټ کړه تر څو ژر دغه شي. دلته بیا څه وایي سلوور بټ بیسټ for PC and drive already in use. مګر د هغه ډرایوونو دپاره یا دغه پیسیانو دپاره چې دا مخکې استفاده ځم کړی د هغو دپاره بهتره دی خو دا لږ سلو دي ځکه که چیرې موږ 4 جی بي فلاش ولرو 2 جی بي ډیټا پکښې لرم دا انکرپټ کوم هغه 2 شپېته دغې پاتېږي دا 2 جی بي د سټیټ کېږي انکرپټ کېږي. زه انټایر کوم ځکه زه نوره ډیټا وراچوم بیا دا جګه سره کولفي راته سیسو راسه پر نیکسټ باندې کلیک وکړه. دلته څه وایي ار یو ریډي ټو انکرپټ ته اماده یې دې ته زه ورته اوس سټارټ یې شروع یې کړه بس دا دې اوس دا شروع کېږي سټارټ انکرپشن سیسو. دا دی ګوره فلاش ته کول پر ولید یا صحیح څه دا چې اوس د 0 څخه تقریبا تا تر 100 پر رسول غواړي سیسو خو زه هم ته یې وارې مه رسه دا پوز که فلاش وکړه سیسو فلاش څنګه وکړئ بېرته یې وراچوم چې ور وایمې چا وایي راځم چېرته دلته راځم دا د فلاش به کوډ ولوېدلی کومه دی فلاش دغه دی دا خو رښتیا مشکوک دی. مشکوک دی یاره خو چکرات د پرنټر شروع کړي په هغه ورځ ما لرم خو خیر اوس سر د خلاصوم دا اوس چې کله را خلاصوئ کوډ درڅه غواړي کوډ خو به ورکړي مشکل نه لري که چیرې هیر سو دلته د کوډ کښته مور آپشن لیکلی دی بیا خپله یو ډرایو یا فلاش کوډ ور واچوئ کور ته صحیح شو دا زه درته ښیم دا لار تعقیب کړئ مور آپشن لیکلی دی پر دې مور آپشن به کلیک وکړئ انټر ریکوري کې لیکلی دی پر دا انټر ریکوري په شنه خطه نری خط په دې لیکلی دی پر دغه کلیک وکړئ بس دوی ته خانه را خلاصېږي خانه چې را خلاص شوله د وینډوز کې د ډي سره ونیسه چې ډیسکټاپ ته راسي صحیح شولو هغه کلي چې چیرې ثبت کړی و دغه د ضیا 11 په نامه وینې پر ډیسکټاپ دېرش او په سیو ټو فایل کې ثبتوئ صحیح شو دا چې دې را خلاص کړئ په دې کې موږ د ریکوري په نامه یو نوم لرو ریکوري کې وینې دا هغه به را کاپي کړې ګوره کنټرول سی به ووایه کله چې دې را کاپي کړله بیا به وروسته ولاړ شي هغه ځای دلته چې رالی دلته دا ډرایو چې دې را خلاص کړي فلش کله چې دې را خلاص کړي بیا به ورسې هغه مور آپشن ته انټر ریکوري کې په دا انټر ریکوري کې په خانه کې پیسټ کړه بس سره انلاک کلیک وکړه بس باندې خلاص
صحیح شو بیا راځم دې برته څه به کوم زه غورځوم د انکرپشن زه غورځوم راځه پر انکرپشن باندې کلیک وکړه دلته راځه پر د باندې کلیک وکړه انلاک ډرایو باندې کلیک وکړه ګوره درته راځو ته نه قبلې صحیح شو اوس که چیرې پاسورډ ورکړم خو صحیح دي دا دې راته راوړي انټر یې چې انټر دې کړي دی به ما ته راخلاص کړي ګوره ته خلاص واتې صحیح شو مګر هم که زه فلش وکړم بېرته ور واچوم راځم دا وارې پر دې ځای انلاک باندې کلیک کوم دلته پاسورډ مې هېر دی نه شم کولی چې ورسم راځم پر مور آپشن کلیک کوم انټر ریکوري کې وینې چې ما په شنه خط دلته لیکلی ده پر دې به کلیک وکړې دلته راغلی ما خو کلي را کاپي کړی وه صحیح شولو راځه به کله دلته کنټرول وي کاغه ته راغله صحیح شو راځه پر انلاک باندې کلیک وکړه چې انلاک دې کړي نور به دی ما ته خلاص وینه GK does not match this drive. Okay, خراب شو. والله. دا بلا چې وکړو استاد هغه وکړ کارلوس راځي شه زه راځم دا چیز کوم کاپي کوم دا ریکوري کېده کنټرول دوستا کلیک کافي اوس راځم کوم ځای ته دلته راځم دلته دا دې خلاص شوی دی یو پلاکشل غواړم بیټ لاکر چیرې دی دا دې خلاص کړی دی هغه ریکوري کې خلاص کړی سیسو چیرې وکړم رن لا کلیک وکړم مور آپشن ته راسه مور آپشن څخه ریکوري کې راځه دلته کنټرول ویک راځه انلاک دا دی ویني خلاص اوس که غواړئ چې دی بند کړئ پر ټورن اف بیټ لاکر باندې کلیک وکړئ بیټ لاکر یې بندېږي که غواړئ ټورن اوټ انلاک په اتومات ډول دی خلاصېږي پر دې کلیک وکړه سمارټ کارت ته اړه سمارټ کارت ته واړوه ریموو پاسورډ یې غورځوه پاسورډ یې وغورځوه که چینج پاسورډ یې تغییر پاسورډ یې تغییر کړه زه ورته همدای چیز کړه ټورن اف بیټ لاکر بند یې کړه دی بالا راسه ټورن اف بیټ لاکر نور داس بیټ لاکر بالا بند شو وغورځېدي داسې وکړه بېرته ور واچوه دا دې بس وګورئ صحیح شو اوس که ور واچوئ که وکړئ بس هغه خلاص دی مشکل خو نشته کالر منیجمنت کار دلته نه کوي سیسو دا یوازې پروفایلونه چې کله کمپیوټران نور په نیټورک کې کار کوي هغه د کمپیوټران نومونه او پروفایلونه دلته درته راړي په دې ځای کې اوس هېڅ موږ نه لرو دلته کله چې راخلاص کړئ هېڅ پروفایل نشته سیسو نه بیا دې خوا ته موږ ګریډینشیال منیجر لرو وایي منیج یور وینډوز ګریډینشیال بیا دې لپاره سپاره کېږي هم چې کله ته هوسټینګ کوې یا فرض کړه په انلاین کارونه کوي خپل ویب سایټونه لري په ویب سایټونو سره بیا نور کسان د سره وصل یا یوزران د سره وصل یا کلینټ وصل وي د هغو کلینټ یا یوزرانو کارونه یا دندې ستا په ویب سایټ کې چې ته اډمنسټریټر یا په خپل سرور کې هغه مشخصولی شي کوم کارونه چې دی په ویب سایټ کې یا په سرور کې کوي کوم کارونه دی په وینډوز خپل وینډوز کې کوي ځکه د دې وینډوز او سرور دواړه ستا تر لاس لاندې دي دا یوازې د اډمنسټریټر کار دی کله چې دې راخلاص کړ یو ګریډینشیال د ویب ګریډینشیال دی چې ویب سایټ به په کنټرولوي بل وینډوز ګریډینشیال دی چې د هغو په دغه بحث وکړو نو اوس د هغوی څه موږ شی لا پته نه یو اریل لرو نه هېڅ شی لرو هېڅ هم کار نه کوي سرټیفیکیشنونه هېڅ پر دنیا شی هم نشته نه انټرنیټ کار کوي دې خوا ته موږ ډیټ اینډ ټایم لرو
کله چې د خپل کمپیوټر وخت او تاریخ موږ پټیمو د دې ډیټ ان ټایم څخه استفاده کوو. پر دې باندې کلیک وکړه. کله چې کلیک وکړئ اول ډیټ ان ټایم دی لاندې به راسي چینج ډیټ ان ټایم باندې به کلیک وکړئ بیا به راسي دا به یس کې. کله چې یس کړل په دې ځای کې موږ تاریخ اړوي سو دلته میاشت اړولای سي او دلته راسه ساعتونه اړوي سي. اوس 3 بجې دي راسه فقط راس پر دې ځای ودرېږه 4 بجې کې 15 بجې کې 8 بجې کې هر څه چې فقط دلته اړوه راسه پر دې ځای بټن څخه وروا. دا د دقیقې دي دا ثانیې دي دا شفت دی ماپشن دی که سهار دی. سیسو را بسې دا بچش کې اوکې بکې چینج کلندر ته چې بیا راسي دلته خپل دغه دا وسوایي راځه پرېږده دا به وکې کې چې وکې دې کړئ دلته موږ چینج ټایم زون لرو. ټایم زون بیا فرض کړه زموږ د ټایم زون چې دی هغه افغانستان دی دلته مختلف ټایم زونونه شته د هر هېواد د یو دانه شته ته به خپل ټایم زون چې انتخابوې کابل به انتخابوې بیا به راسي دا بچش کې وکې بکې دغه څخه وروسته دلته موږ اډیشنل کلاک لرو. په اډیشنل کلاک کې موږ څه لرو additional clock ته چې رالی دلته موږ بیا یو وای additional clock can display the time in an other time zone. یعنی فرض کړه کله ناکله د وخت راځي کله د وخت راځي چې ته دلته په یو دفتر کې کار کوې غواړې چې د دوو مملکتو یا درو مملکتو خارج وخت هم در معلوم شي. فرض کړه یو ورور دې په ایران کې دی بل دې په بل ځای کې دی پاکستان کې دی د هغه وخت در معلوم شي په څه وخت زه اړیکې ورسره ونیسم په څه وخت ارتباط سره ونیسم. شو دیس کلاک دا وخت راوښیه دلته ما تهران انتخاب کړی د تهران وخت موږ ته رامعلومېږي 1 ساعت زموږ د ایران ته مابین فرق شته په وخت کې سیسو تر څو سم دقیق دی ته معلوم شي دا به انتخاب کې راسه دلته خپل نوم ورکړ نوم څه ورکړې شو ټایم دیس کلاک دا وخت هم ښکاره کړه دا ما اسلام آباد ښکاره کړی دی ځکه زموږ د پاکستان تر مابین نیم ساعت فرق دی سیسلو دا چې د انتخاب کې دلته به نوم ورکړې را بسې وکې بکې چې وکې دې کړي اوس راسه پر ساعت کلیک وکړه 3 ساعتونه دي ګوره یو چې دی چې دی زموږ خپل وخت دی او بل مې دا د ایران دی بل پاکستان دی زموږ خپل وخت 3 بجې شل بالا دي په ایران کې باید اوس 2 بجې سي 3 بجې 15 بالا یا زموږ د 3 بجې شل بالا دي دغه د 3 بجې شل بالا دي د ایران د ول 3 بجې شل بالا دي دا باید دغه نه شالي ټیکسل دي کې فرق ستاسو ما کمپیوټر مصروف دي نه راوړي سره صحیح سلو اتمنه فرق ستا صحیح سلو که چیرې زه راسم دی یاري سره بدل کما چینج ټایم ان زون ته راسه اډیشنل کلاک دا یاري بند کړ دا بند کړ بیا راسه دا افلای کړ دا وکیک اوس دلته موږ یو وخت لرو صحیح سلو 3 بجې شل بالا دی وسته ساعت وګوره یو ساعت 4 بجې 4 بجې دي تر خپل وخت سم کړ یاري ټیک 4 بجې دي ټیک 4 دا 4 صفر صفر چینج ټایمینګ زوم ته چراله بیا به راسي پر اډیشنل کلاک به کلیک وکړئ دا وخت ښکاره کړه دا وخت ښکاره کړه راسه وکړئ اوس هم 4 بجې یو بلا دي دا بیا پاکستان دا یو 10 بالا سوي یعنی ایران فرق نه وکړي یعنی فرق کوي اتمنه کې زما کمپیوټر لږ مصروف دي ټک یو ساعت نیم ساعت فرق کوي یو رقم درته راوړي چې عادي هغه سپینو خلاتی را پوسه کې آی پاړواله یا هغه نوم یا شي څه کوي او فرق نه لري نوم چار نوم ورکوي کنوم واس او تغیر کوم شي نه وسی اډیشنل کلاک ته راسه ودی ځکه ایران ودی راسه وکي صحیح دا درته اړوي لکه پاکستان د چا د ټیک یو 10 بالا سوي زموږ د یو بالا د دوی د یو بالا د نیم ساعت موږ د پاکستان د مابین برس یعنی د دواړو هیوادو دغه درته راوړي صحیح بیا راځم دغه څخه وروسته کنټرول پنل چې مې خلاص کړي کنټرول پنل کې موږ ډیټ ان ټایم ته راسه دلته موږ اډیشنل کلاک انټرنیټ کلاک ته چراله په دې کې موږ چینج سټینګ ته چراله یې څه کې چې استقرال د اپډیټ ناو بس اپډیټ ناو بیا د انټرنیټ پر اساس ته جوړیږي کله ناکله په انټرنیټ کې چې موږ کار کوو کروم خو پیژنئ کروم چې راخلاص کړي چې ویب سایټ راخلاصوي په ویب سایټ جواب درکوي نه راخلاصېږي وایي یور کلاک از اکسپایر که داسې د وخت ایرور درکوي صحیح سوله د هغو دا مشکل حل دغه دی چې راسه دغه چینج ټایم ته راسه دغه اپډیټ کړه صحیح سوله کله چې په دا اپډیټ کلیک وکړې بس نور هغه سایټ ته لاسرسی پیدا کولی شي صحیح سوله نور دا اپډیټ یې ګټه هم نه کوي موږ یې خپله دلته لیکو راسره چینج ډیټ ان ټایم ته راسه په دې ځای کې بیا موږ دغه چیرې درلودي
کلندر بل شي په دې کې نشته مشکل خو نشته په دې کې بس دې لغونه